لمر ماښام افغانستان. سلام تاسو ټولو درنو هیوادوالو ته چې همدا اوس له موږ سره یاستئ په لمر ماښام خپرونه کې او له شمشاده تر پامیره ټولو افغانانو ته د ماښام په خیري وایم. ستاسو د ښکلي ماښام په خیري خپرونې ته ښه راغلی او په خپرونه کې زه پامیر کاکاړه. وروسته له دې له تاسو سره یم او یو شاهد هم لرم چې دا به شاهدي ورکوي. وروسته له دې پامیر کاکړ به په لمر ماښام کې له تاسو سره وي، خو غواړم چې خپل غږ وباسي چې دغه بېشکه پامیر جانه ستړی مه شي، خپرونه ته بخیر راغلی، ژوندی خوشحاله کامیاب اوسئ. سلام د لمر ټلویزیون لیدونکو ته چې همدا اوس د لمر ماښام خپرونه ګوري. خپرونه کې موږ سره ډېر ښه میلمانه د هرې برخې نه شیر احمد هم شته دی. خو دې نه مخکې چې کیسې ډېرې زیاتې کړو، دوستانو ته وایي چې تاسو وټساپ ته لاړ شئ، خپل کومنټونه پرېږدئ، ښکلې تصویرونه راولېږئ، موږ ته ویډیوګانې راولېږئ. او یو شی ده وایي پامیر جانه وایي داسې وایي کوم پلار خپل زوی باندې ډېر په کار و، دا ولې چا بل ستا واسکټ ما ولټو، بې غیرته نسوار پکې پراته ول، سګرټ پکې ول، د فلمي جنکو عکسونه پکې ول، دا خوله دې ماتوم بل شعر سره نه کوم که نه. هلک ورته ویلې دا وار ونه کوي، ولې وایي هغه مې تا واسکټ اغوستی و. شیره د ژوندۍ د ړوند دوستانو په نننۍ خپرونه کې څرنګه چې شیرې وویلې، شیرې زه درته وایم صحیح ده که نه. شیر لالا وویلې چې په خپرونه کې موږ سره درانه میلمانه هم شته دي، همدارنګه شیر احمد شته دی چې ښایسته خواړه غواړي چې نن ماښام تاسو پخه کړي. تاسو یو ورقه واخلئ ځان سره او دا ټول پکې ولیکئ، وګورئ چې سر یې وخوځوه همدا اوس دا ټول پکې ولیکئ. تاسو کولی شئ چې وروسته له دې نه په لږ پیسو باندې ډېر څه پاخه کوي، ښایسته څه پاخه کوي او خوندور څه پاخه کوي. نو غواړم چې یو ځل پوښتنه وکړم چې شیر احمد څه شی غواړي پاخه کړي؟ نو دا چې څه شی پخوي شیر احمد ته به لاړ شو. شیر احمد وروره ستړی مه شي. ستړی مه شي شیرې لالا، پامیر جانه ستړی مه شي. جوړ بخیر، ساتمن ښه، صحت دې ښه ده، جوړ تیارې. پامیر جانه لومړی خو لیدونکو ته هم سلامونه او نیکي وړاندې کوم. ډېر ښه کار کوې. زه غواړم چې پیزا تیاره کړم، یو پیزای یو پیدا چې اوس خلک وایي دا پیدا څه شي؟ یو پیزای یو پیدای. پیدا او خو ما ویل لکه چې ژبه بندېږي بیا دا پیدا وایي. نه پیدا دا په داسې حال کې ده چې دا پیزا دی، پیدا دی، پیدا نوم دی. بالکل پامیر دا څه دي؟ او دا خو غوښه ده. نو اوس یعنې دغه سر نه شروع کېږي هغه خواته ځو. بالکل بالکل. ته راځي چې پیدا نه نخورو؟ نو وروره دی میلمانو خپله ډرامدا ورکړی. لومړی خو درته ښه راغلاست وایم پامیر جانه لمر خپرونې ته. مننه ژوندی اوسئ. زه هم ځان ته ښه راغلاست وایم او لیدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې وروسته له دې به زه پامیر کاکړ په دغه خپرونه کې له تاسو سره یم او هیر مو نه شي چې په دغه خپرونه کې موږ او تاسو وروسته له دې نه نوي شیان ګورو. بېشکه هغه دا چې شیر لالا وبخښئ چې خبره دې نیسم، زموږ دا کور به نوی کېږي، د لمر کور به نوی کېږي. په دې کور کې غواړم چې تاسو تل له ما سره پاتې شئ. زموږ فیسبوک فعاله دی، یوټیوب فعاله دی، وټساپ فعاله دی. تاسو کولی شئ چې هلته له ما سره پاتې شئ. تاسو کولی شئ خپل غږونه راته واستوئ، خپل تصویرونه راته واستوئ، څه مو چې زړه کې دي بړاس وباسئ، دلته یې واستوئ. نو ښه څه دې ویل؟ شیر احمد چې ویلې زه دا ویل وایم مخکې چې د خبرو کې شیر احمد یو چیم په یاد شو، چا خپل زوی لېږلی و که نه دوکاندار شات راوړه، دا راغلی که نه دوکاندار ته ویلي کاکا شهد شته؟ هغه ویل بچی شات شته خو دومره ټینګ نشته ده. خبره دا ده که نه په واقعیت چې نو ښځو چې پامیر جان راغی خپرونې ته مننه معرفي کوو. او دا به ډېر ښه کار شي چې مواد معرفي کوم. تاسو ګورئ ګرانو لیدونکو چې ما وړل همدې کړي دي 2 بالو قدر، کې 300 ګرام دي په دواړه باندې او 500 ګرام غوښه ماشین شوې ده. ډېر ښه. لږ زره پیاز سره، ګشنیج مرچک او لږ زره اوږه. بیا به دا مرچ پکې خو ډېر نه اچوئ. دا به چکني جوړوم درته پامیر جانه. او رومیان 4 دانې واړې شوي، پیاز 1 دانه وړ شوی، 3 دانې هګۍ، اوږه او مرچک او مساله. مالګې نه هم ګټه اخلو، مساله د چکن بریاني مسالې نه هم کولی شئ تاسو ګټه واخلئ. که چکن بریاني مساله نه نو کولی شئ لږ دانیا پوډر، لږ زره زیره، دا ګډ کړئ، دا هم طعم ته ډېر ښه دی. لومړی زه دا ووایم چې دا غوښه چې ده دا به لږ زره سره کوئ. وروسته د چې دا لږ سره شوه اور به لګوئ. دا چې لږ سره شوه وروسته دغه نه به موږ کولی شو چې دغه رومیان او پیاز ورسره هګۍ سپین دا ورسره ګډېږي. هګۍ زیړ به اخره ته پرېږدو ځکه چې بیا د خپلې پیدې دغه 4 خواته چې اوړه دي دا به بیا پرې ښه غوړوو ځکه چې دا پخېږي بیا ډېر یو ښایسته رنګ ځان ته ورکوي. نو وروسته د هغه نه دا مسالې دا شیان ورسره زیاتوو او شل دقیقو دپاره داش کې دا ږدو تیارېږي. دا راته وایه چې د دغې مصرف څومره شوی دی دغه ټول؟ د دې مصرف 290 افغانۍ شوی، دومره مصرف نه لري. لس کم 300. دا راته وایه چې دغه اشپزان
ټول همداسې خواږه یا اوس زه وږی یم ته راباندې خوږ لګېږي اوس ورته ونه زه خوږ نه لګېږم اشپزخانه در باندې خوږه لګېږي دا خبره هم کیدای شي درنو لیدونکو تاسو وکتل چې 290 افغانیو په بدل کې تاسو کولی شئ ډېر ښایسته خواړه آماده کړئ خو زه اوس نه تاییدوم چې دا ښایسته دي یا خوندور دي یا خواږه دي کله چې زه خورم بیا تاسو چې کوم تاسو پوهیږئ چې د دې ټیسټ څومره ښه دی یا هم که مشکل بیا زه وایم بالکل زه جدي یو وایم شی چې ور دغه مشکل لري هو بالکل دا خو باید واضح شي چې لیدونکي بیا هم تیار کړي که نه صحیح خبره پیزا البته یو د خصوصي د غوښې نه تیارېږي تاسو کولی د سمارق نه ترکارۍ نه او د همدا شان د هر ترکاري چې تاسو خوښېږي د هغه نه تیاره کوئ او دې سره پنیر د پیزا نه زیاتېږي که څوک یې زیاتوي هغه به خپل میلي نو اصل کې پر سره پنیر نشته که څوک یې زیاتوي فرق نه کوي ما نن پنیر نه دی راغستی ورسره ځکه چې پنیر ورسره اصلیت کې نشته دی دا قصدن راغستی دی چې موږ باندې مصرف دې ډېر نشي یا همدغه سیستم دی سیستم یې دا شی دی ما ځکه یادونه وکړه چې هندوستان به وایي دې کې ولې پنیر نشته یا ساس د پیزا ولې نشته دې کې دغه شیان نه کارول کېږي ځکه که څوک یې کاروي بیا فرق هم نه کوي ښه زما مونږ یو کار کوو وروره ښه مخکې له دې نه چې ته خپل کار کولی شي ما او شیر احمد شیر لالا یو هغه لرو یو مرچخوري کوو نو دا ستا د ګوره تا ته معلومه ده ګوره اور اوبه کله یو ځای شوي دي ګوره شیرې خو خوږ سړی دی دا چېرته مرچک دا خو مرچک چېرته قربان دغه ګوره ما ته یو قندانې بوره راکړه مشکل نه لرم خو مرچک ډېر مشکل ده راوړه بوره راوړه قربان دې شم بوره راکړه ما ته ګوره دلته داسې خبره ده چې دغه پروډیوسر چې دی ډېر داسې څه ورته وایي جدي سړی دی چې کله وایي چې ورور دغه کار زه کوم هغه کار کوي نو اوس دغه امر کړی دی شروع کو څه رقم نه ما دا شروع کوم څه یو دوه درې ووایي ګوره شیر احمد زه چې شوی ما نه بل څه زه ما ګوره دا مرچک به ځای په ځای خفه کړم دلته به حساب وباسم ما باندې مخ نه جوړ نه یم ګوره مخکې له دې نه چې زه دمه واخلم وروره دغه خلک مونږ جریمه کي آماده شه او یو دوه درې ووایي قربان ښه ودرېږه ورور ته یو ځل دې نه مخکې چې یو دوه درې وایي که نه دا واوره زه دا وایم که نه کوم سړي بیچاره بایسکل ورک شوی و بیا اعلان کړی و که نه چې واله کوي ما بایسکل چا پټ کړی را پیدا یې کوي خدای راځي چې ګیر مې کړ چې هغه کار سره کوم چې کوم کار مې نیکه کړی و څوک چې بایسکل پټ کړی زه ورته راوړی وی وروره واخله بیا ورته ویل وروره قربان اوسوې نیکه دې څه کړي وایي خدای کوي څه کړي هغې ځان ته بل واخیسته خبره دا ده وروره زه دا مرچک تکیې ده ګوره پامیرجانه تسلیم شو د شیر لالا مرچک ګوره زه بل شی چې لانجه جوړېږي دغه جریمه زه منم په ځان باندې ولې چې شیري لالا خرابی وکړو دغه کار یې ما سره ونه منه لیدونکو تاسو لمر ماښام سره پاتې شئ په خپرونه کې له ما سره ډېره ښه مېلمنه هم شته ده غواړم چې هغه معرفي کړم خو لږ وروسته یو کوچنی دمه اخلم دمې نه وروسته راګرځم دغه مېلمنه زه په مینه باندې معرفي کوم او ډېره محترمه مېرمنه ده راځئ دمه اخلو بېرته شئ راګرځو له ما سره پاتې شئ په لمر ماښام خپرونه کې بیا هم ښه راغلی درنو هیوادوالو تاسو د لمر ماښام په ژوندۍ بڼه ګورئ په هر ځای کې چې یاستئ هغه مسافر وروڼه هم چې همدا اوس موږ ګوري خپل په ټلویزیونونو کې ډېر ښه کار کوئ موږ وګورئ موږ یوازې او یوازې ستاسو لپاره دغه ښکلې ښکلې خپرونې جوړوو نننۍ خپرونه کې ما سره داسې یو مېلمنه شته ده چې هم مور ده ډېره مهربانه مور هم رئیس ده هم په مهندسي کې یا همغه انجینري ورته وایي هغې کې ماسټره هم ده نام خدا دومره ډېر کارونه دوی کړي دي چې زه په لیکلو یا تا ما ویلی شي نام خدا او دوی نوي د پارلمان وکیل هم شوې ده نو هغه چې وایي چې مور په یو لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جامع او دا خو په ځای خبر ده نو همیشه موږ تاسو ویلي دي خپل په خبرو کې چې تعلیم په نورو ښځو باندې فرض دی نو د دوی کورنۍ دې لپاره په دوی باندې خپل فرض ادا کړی هغه دې لپاره چې د دوی پلار یو لوی جنرال هم د دوی مور په ټولنه کې ډېر نومیالۍ ښځه وه او هغه دې لپاره چې په یو مېرمن باندې دومره تحصیل کړی دی دومره یې ورباندې کار کړی او دومره وخت یې ورته ورکړی دی ډېر ښه راغلی زکیه وردګ د پارلمان وکیل او همدارنګه دومره نور تعریفونه چې تاسو لرئ ډېر ښه راغلی خپرونه ژوندی اوسې ډېره زیاته مننه دونه چې زه دعوت کړی پارلمان وکیل تر اوسه خو نه یو هنوز نتایج د آخري معلوم نه دي نو یوه ساده موږ خو دعا کوو چې انجینر صاحب موږ دعا کوو چې تاسو له خیر سره وکیل هم شئ ولې چې دومره ډېر تعریفونه نه خو دا تاسو لرئ دا چې وکیل ورسره اضافه شي دا زه فکر نه کوم چې
د خطوب نه بغیر بل څه ولري نو دا به ډېر ښه شي او زه به ډېر خوشحاله شم. ژوندی اوسې وګورو چې آخري نتایج شی کېږي. زه خو یو شی رحمت لرم چې ورباندې امر کولی شم. امر نه هغه ته چې امر وکړي هلته چاقو هر څه شته دي. خدای مې خیر پېښوي. دا به ډېر خطرناک شي چې ډوډۍ په ځای اوس خدای ناخواسته موږ باندې کوم بل څه وار ونه کړي نو زه دې باندې امر کولی شم چې رایه ورکړي. شیر احمد بالکل زه آماده یم فهمیدم. زه هم رایه ورکړم ته مې ورکړه. انتخابات تیر شده زه خو پوهېږم چې انتخابات تیر دي کېږي چې سره وشي کابل باطل شي سره وشي. موږ دلته یو بل یو صندوق ږدو خپل رایه ورکوو بیخي صحیح او دولت ته وایي چې وروره ډېره بخښنه غواړم دغه قبول کړي. دا خو به ډېر ښه کار وشي. مننه. تاسو به بیا هم تاسو څخه راغلاست یم او غواړم چې تاسو خپل د ژوند د پیل څخه لږ څه کیسې وکړئ لږ څه. بیا نورې دلته ملګرو په فیسبوک کې هم موږ ته پیغامونه استولي دي هغه به هم له تاسو سره شریکوم. دلته چې څه سوالونه لرم هغه به هم له تاسو نه پوښتم خو تاسو په لومړي سر کې مهرباني. زه به ډېره لنډه د خپل ژوند په باره کې خبرې درته وکړم. پیدا یم په کابل کې او مکتب مې دلته خلاص کړی. په 11 صنف کې وم چې واده مې کړی دی او خپل د خسرخیلو په کور کې مې هم مکتب خلاص کړ او هم مې پولیتخنیک خلاص کړ. ماستري مې په مهندسۍ کې اخیستې ده او پس دغه نه بیا مهاجره شوم. 1 کاله مې ژوند په امریکا کې کړی. بیا یعنی په امریکا کې هم خلک مهاجر پاتې کېدی شي. مونږ غریبان چې مهاجرېږو زه پاکستان او ایران ته نه والا موږ مالته مهاجر شو او ته د 2009 نه په بعد بیرته راغلم افغانستان ته. ښه ډېر ښه ډېر. بیرته راتګ مې چې بیرته راغلم نو اول مې شروع کړله سوداګر هم یم او یو ګروپ اف کمپنیز مې جوړ کړل. بیا د هغو تر څنګ سره د افغانستان د ښځینه او انجینرانو انجمن جوړ شول په هغو کې زه غړې وم. بیا مې ریاست په غاړه ونیوله. همچنان د یوه مدني ټولنې غړې هم یم. پروسه کال رئیسه وم 1 کال دپاره. هر کال موږ هغو ته یو رئیس ټاکو د افغان سمون ټولنې په نامه. پروسه کال زه 1 کال رئیسه وم د هغو ریاست هم ته غاړه او فعاله غړې هم یم. نو ترڅنګ نو دومره ډېر نامخدا دومره ډېر کارونه تاسو کړي دي کوئ او بیا 2 دانې نامخدا ښکلي ښکلي ماشومان هم لري تاسو. 2 اولاد زه ماشومان وایم چې یعنې دوی څه باندې زه پوه نه یم چې 2 اولادونه تاسو لرئ نامخدا هغوی د خدای پاک لري. دوی راته وایي چې څو کلن دي څه کوي تا سره دي خارج کې اوسېږي ولې چې اوس نو مور یې دومره ډېر کارونه کړي دي پیسې شته دي هر څه شته دي که نه نو کیدای شي خارج کې اوسېږي. زه داسې فکر کوم تاسو پیسو ګارنټي به نه کړو مګر دواړه اولادونه مې ماشاءالله دواړه مکتبونه خلاص کړي دي. لور مې ماستري هم کړې ده او لور مې همدمده تقریبا 8 کاله کې چې د دلته ژوند کوي او کار کوي. زوی مې کله دلته وي کله په امریکا کې ژوند کوي او دواړه رسېدلي دي په خپل ژوند کې دواړه په خپلو پښو درېدلي دي. هماغه مخکینۍ خبره زما 2 خبرې یو چې دا تعلیم فرض دی په نر او ښځه باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا خبره کړې ده او همدارنګه دا بله خبره چې میرمن په یو لاس باندې زانګو ښځه یو په بل لاس باندې جامعه. دا 2 خبرې دلته بیخي صاف و پاکې شوې او معلومداره شوې چې دا خبرې صحیح دي ول چې د دوی 2 اولادونه هم دا اوس تعلیم یې کړی دی تحصیل یې کړی دی او لوړ ځایونو ته رسېدلي دي او اوس هم فکر کوم چې هېواد لپاره کار کوي خلکو لپاره کار کوي. ډېر ښه ډېر ښه. په وطن باندې مینان دي دواړه. دغه د افغانستان ټول خلک چې تاسو وګورئ په وطن باندې مینان دي که نه په دغه کې شک نشته. نو دغه یو ډېر ښېګڼه موږ لرو ټول افغانان نو الله پاک دا لري دا ښېګڼه د خدای پاک لږ نور همیشه د جنون ژوندی لري. امین امین امین. نو دا به راته وایي چې ستاسو په پرمختګ کې تر ټولو نامخدا ستاسو پلار هم ډېر کار کړی مور جانې هم ډېر کار کړی دی الله پاک د هغوی مغفرت کړي. د چا لاس ډېر لوړ چا تاسو ډېر وخت درکړ چا تاسو ته دا زمینه برابره کړه چې تاسو وشئ کولی یو ورځ تاسو دلته ورسېږئ او دومره ښه توبونه ولرئ. زه 2 شخصه ورته اول مې مور ده دویم مې خاوند. پلار مې د خدای وبخي په کودتا د کمونستانو کودتا کې چې راغله دی 3 ورځې وجنګېدله بیا شهید شولو الله دې مغفرت کړي. او مور مې ډېره یوه تکړه ښځه وه اولادونه ټول ورته پاتې شول. داسې وخت کې چې اوس خو شکر ښه دي ښځې سوداګرې دي سیاست ته وتلي دي. هغه وخت کې مې چې پلار شهید شوی تقریبا 40 کاله ته مخ نو
د شیان نه درلود لیکن مور مې دومره تکړه ښځه وه چې موږ یې ټول ورسولو او پس هغو نه زه ما تاسو ته ووایي چې زه ډېره وړه وم چې واده مې وکړو د ما خاوند د ما مټ و پوهنتون ته تلمه پس هغو نه مې سوداګري کړله مثلا په امریکا کې بیرون ته وم یعنې هېڅ وخت دی په ژوند کې ماته د ما د پیشرفت ممانعت نه دی شوی د هغو تر څنګ سره د ما غټ مټ و دی د خدای وبخي نهه کاله تمخ په 2011 کې دی شهید شو خدای دې وبخي خو د ما د ژوند تکیه او درته وایم چې غټ مټ چې هغه ښځه چې نن ورځ زه جوړه شوم دا د برکته ده اوس مې اولادونه د ما هغه دي اوس زه دې ته زه اوس دا وایم شیر احمد هم تاسو په تصویر کې ګورئ چې آمادګي نیسي خوړو لپاره زه اوس حیران پاتې یم موږ منتظر یو دا زه یو بل څه غواړم چې وایم مېرمن وردګ زه دا وایم چې زه دومره ژر ستاسو مینهوال شوم او دا ستاسو اولادونه څومره خوشبخته دي څومره ښه خلک دي چې داسې یو ښه مور یو نازولې مور یو مهربانه مور او له دومره ښه توبونو سره زه ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو په خپرونه کې له ځان سره لرم همداسې نور سوالونه هم شته دي تاسو غواړئ چې زه خپل سوالونه وکړم که فیسبوک خواته لاړ شو چې خلکو ستاسو په هکله پوښتنې کړي دي نه زه غواړم ستاسو په خوښه لاړ شم خلکو ته هغه چې دی بیا ونه وایي چې موږ په قصه کې چې دا خلک خدای نه خواسته خفه نه شي چې بیا خلکو تاسو مینهوال دي که نه زموږ ښایسته لیدونکو د افغانستان ښایسته خلکو هغه مسافر ورونو دغه خپرونه یوازې او یوازې ستاسو لپاره ده وردګ صاحب هم نن ډېر کار درلود همداسې و که نه زموږ پروډیوسر ته یې ویل چې وروره موږ کار خو ډېر دی نو صرف د خلکو لپاره راځم خلکو لپاره موږ نن خپرونه جوړه کړه راځو د خلکو پیغامونه وایو دلته فیصل خان عاطف یو څه لیکلي دي ویل دي چې د لمر ماښام ټول کارکوونکو او لیدونکو ته سلامونه وعلیکم سلام او لیکل دي په خاص ډول ګرانې میلمنې ته مننه له تاسو تاسو د ژوندي او ویل دي چې میلمنه دې د خپل خوښې ذوق په اړه ووایي چې څه شی ډېر زیات خوښوي قربان تا به ویلي وو چې په خوړو کې په رنګو کې په ښارونو کې په موټرونو کې په څه کې نو نه پوهېږم چې زه به ټولو یو جواب درکړم په خوړو کې ما د قروتي سزیخته زیاته جوړه ده ورور هماغه لږ زر جوړ کړه قروتي جوړ کړه او شفتله مې ډېره خوښېږي ډېره ساده ډوډۍ د افغانستان چې خصوصا جوارو شفتله چې وي زیخته زیاته مې خوښه ده د ما ډېر زیات سپورټ سره ډېره علاقه ده زه خپل هم چې مکتب کې وم والیبالره وم نام خدا دا سال دی خدا ورستی نور او ما په ژوند کې هر شی مې خوښېږي چې آزمایش یې وکړم خوښېږي مې چې مثلا بازار ته لاړه شم خوښېږي مې چې د اوبو غاړه وګورم خوښېږي مې چې تاریخي ځایونه وګورم خوښېږي مې چې د بعضې ژوند لیکونه ولولم یعنی ژوند دا دی چې سړی باید هر اړخ نه لذت یوسي هر اړخ نه لذت ویسي یوه لنډه دمه پیده هم آماده کېدو کې ده لیدونکو دمه اخلو بېرته ژر راګرځو له لمر ماښام سره پاتې شئ دومره یو لوی کار زما نه هیر شوی دی تاسو همدغه لانګ کې پاتې شئ چې زه هغه کار ترسره کړم لیدونکو وایي افغانان ډېر میلمه پاله خلک دي خو زما دغه میلمه پالي دن څنګه هیر شوه دا د شیر احمد د لاسه دی او د شیري لالا ول چې هغه شیرې اخوا ته دا چای به تاسو واخلئ او تاسو باندې چپه نه شي خدای نخواسته چې اوس زه غټ جنجال کې به لاړ شم دا پروډیوسر او ډایرکټر هم دومره خبره د ښه زامنو چښتن شي اول د میرمن وردګ داسې کوئ که نه اول ماته د میرمنې دعا وکوئ تاسو بس نو یو لاس کاله نور انتظار وباسئ لاس کاله نور ما مور ته ویلې چې وایي چې تا ته ښځه کوم داسې هسې ما ویل چې هیله کوم دغه خبرې مه کوه زه ډېر وړکی یم تر اوسه او بل دا چې تاسو که دعا کوئ ماته د مېرمنې دعا وکړئ چې مور مې قبوله کړي تاسو ویل چې 11 ټولګي کې تاسو واده وکړه زما اوس ماسټري دوره ده اوس ماسټري وایم دوی ماته ښځه نه کوي دا جنجال به څنګه کوو تاسو ووایئ مور دې هوښیاره ده وایي چې اول فیلخانه جوړه که بیا فیل ورته دا مور زما مور خو نامخدا هغه هم تاسو غوندې ډېره ښکلې او مهربانه ښځه ده یو څه ما واورېدل ستاسو په دغه کړو کې چې تاسو کړي وو یو څه ډېر مهمه و چې تاسو یو مکتب جوړ کړی 2 مکتبه مسجد یې جوړ کړی یتیمخانه یې جوړه کړې دارالحفاظ یې جوړ کړی یو څه بل مو چې هغه زما هیر شو همداسې فکر کوم چې کلینیک هم تاسو جوړ کړی نو زه نه پوهېږم چې زه ستاسو لاسونه ښکل کړمه زه تاسو ته یو تعویض ولیکمه دا خو داسې و چې په
دوره د اول د طالبانو کې د خاوند خدای وبخښي راغلی و افغانستان ته نو وردګو ته تللی و نو د وړو وړکي تقریبا 10 کیلومتره 15 کیلومتره لار به وړله چې مکتب ته لاړ دا مشکلات لرو نو دی بیرته چې راغی امریکا ته د خپل دوستان رفیقان دوستان سره وغږېدل چې موږ باید پیسې واچوو هلته هغې ما ډېر ژر ټوټه ټوټه شو او د خپلو دوستانو نه پیسې ټولې کړې راغی یو مکتب یې جوړ کړو نام خدا بیا یې پسې بل مکتب جوړ کړل کلینیک یې پسې جوړ کړل نام خدا یو دارالفاظ په د آخر اولین مکتب د نجونو و چې موږ په قریه کې ونخي جوړ هلته جوړ شول او نجونې مکتب ته تلې اوس نظر په شرایطو باندې دارالفاظ ته ځي خو درس هم ورکول کېږي نو دغه داسې نه وو وختونه نه NGO د شان په قصه کې د نوو څوک نه درلودل خو منتها د خپل ملګرو د هر دوست هر چا نه د دا غوښتنه درلوده چې زه دا شی جوړوم او ډېر خدمت یې کړی خپل وطن ته موږ به ورته یو دعا کوو الله پاک دې هغوی ته د جنتونو هغوی د جنتونو سردار کړي هغوی ته د خدای پاک او تاسو د خدای پاک نور هم تاسو یو کار وکړئ دغه لاس کې ونیسئ دا قلم او دا خو یو لاس کې ونیسئ بیرته ماته راکړئ بل څه ډېر لرې یم ستاسو لاسونه نشم ښکلولی دا قلم به ښکل کړم ستاسو په دومره مهربانیو کې چې د هېواد وګړو ته تاسو دومره لوی لوی کارونه کړي دي دا د ویاړ ځای دی د افتخار ځای دی او تاسو غوندې مېرمنې موږ تل یادې کړي دي او موږ یې تل یادوو درنو لیدونکو تاسو مېرمن وردګ ولیدله چې څومره لوی لوی کارونه دوی کړي دي دا کارونه د یادونې دي او دې کارونو ته باید یو ایوارډ ورکول شي یو تندیس یا هم جایزه ورکول شي که زما په لاس کې اوسېږي یو بل شی به زه درته وایم د 100 نفرو نجونو نه زیاترې تنه نجونې ښایم تقریبا ما یو 100 نفره ځوانان ته د زمینه د دوه برابره کړې ده چې د افغانستان نه بیرون دی درس ولوني نو زیاتره غټه کتله یې د نجونو ده نام خدا نو تاسو هغه مېرمنې چې همدا اوس موږ ګوري کورنۍ موږ ګوري بیا هم تاسو ټول ته سلامونه کوم تاسو چې موږ ګوري تاسو ډېر ښه کار کوئ موږ سره پاتې شئ او په خپرونو کې موږ تل کوشش کوو وروسته له دې نه خپرونه به نوې شي ښکلی رنګ به ولري او داسې ښه میلمانه به هم تاسو ته بلو په خپرونه کې نو تاسو وینا هغه ملګرو ته کورنیو ته خویندو میندو ته چې همدا اوس موږ ګوري هغوی ته ستاسو وینا زه به خپل خویندو ته یو څه خبرې وکړم دا به ورته وایم چې شرایط کله کله په سړي باندې ډېره سخته راځي بله لیکن انسان باید خپل امید او خپل همت د لاسه ورنکړي خویندو نه مې دا هیله ده چې د خپل د اولادو په روزنه کې ډېر زیات کوشش وکړي بله هو خصوصا په د فامیل کې سوله ډېره مهمه ده چې په خپل کور کې سړی سوله ولري بله او یو ښه اولاد وروزي او فرق د لور او د زوی په منځ کې ونه شي باور وکړه چې د ما لور د ما یوه رهنما ده زه ډېر شیان اوس خپل لور نه زده کوم او دا ماته ډېرې شیانې مشورې راکوي او خصوصا په اطرافو کې چې موږ خویندې اوسېږي او خدای دې وکړي چې دی د تلویزیون وګوري دی ته مې دا دی کوشش وکړي چې په ژوند کې هم خپل اولادو ته مټ وګرځي او همیشه یو شی زده کړي او ناامیده نه اوسېږي او دا اوسېږي چې ژوند مشکلات شته دي لیکن انسان باید په هر حالت کې خپل ځان د مشکلاتو نه وباسي صحیح بس امیدواره یم هیلهمند یم چې ټولو لیدونکو ستاسو دا خوږې خبرې اورېدلې وي زه به غواړم چې ستاسو نه پوښتنه وکړم مخکې مو هم وویلې چې تاسو په څه باندې مونږ خبرې کوو ستاسو په خوښو باندې چې ستاسو خوښې څه دي خوښې نه خوښې که نه یو خوښې دی یو خوښې نو ډوډۍ کې ستاسو مثلا خوراکي توکو کې ستاسو د خوښې خوراک څه شی دی ما د وخته درته وویل او دې ویلې خو بیا زه غواړم چې پوښتنه وکړم چې غواړم هغه خواته لاړ شم یوه قروتي ده یوه شفتله ښه شیر احمد صاحب تاسو لطفا دغه 15 دقیقې وخت لرئ تاسو کولی شئ چې شفتله پخه کوئ وچه شفتله که تازه وچه پخه که قربان همدارنګه ته باید شوله سپینه شوله هم پخه کې قرت دې خو هغه ورځ راوړي و ما ته دې راکړل قرت شته دی قرت شته دی ډېر لوی کار یې کړی دی قرت هم شته دي نو ښه ته ووایه اوس خو زه پوهېږم چې پس ته رانه خاص اخلي چې اوس دا څه شی دی پخ که پیدا دې څنګه شو پیدا خو ورو تیارېږي د خیرات داش کې میښې د 2 دانې تیاروي یوه داش کې د بله به یم نو مواد تیار دي هغه غوښه موږ سره کړله او غوښه یې دومره مه سره کوئ نو 10 دقیقې چې سره شو کفایت کوي ځکه چې 10 دقیقې یا 15 دقیقې نور دا په داش کې هم نور تیارېږي او دغه د زیر هګۍ نه هم د وړو څنګ کې ګټه واخلئ ځکه رنګ یې ډېر ښایسته کوي او د سپینې هګۍ نه یعنې د سپینو دی تاسو کولی شئ په سر یې لږ لږ واچوئ کله چې دا پخېږي بیا ډېر یو ښایسته رنګ ځان ته ورکوي او ډېر ښه ښکاري شیر احمده زما وروره دغه میندې که نه مورګانې په انسان باندې دې لپاره هم ډېر ګرانې چې ډېر ښایسته خواړه پخوي
زحمت داس خدا کنه خوښیږي چې اولاد ته ښه خواړه ورکړي. او دا خبر ده مور بیچاره خپل زه چې کور ته ځم ناوخته ځم ولې چې زه په ټلویزیون کې خپرونې رادیو کې خپرونې لږ ناوخته کور ته رسېږم نو زما مور بیا زنګ وهلی چې زویه وایم جان مورې وایي چې ډوډۍ ونه خورې وایم بیا څه خبر ده وایي صحیح ډوډۍ مې درته پخه کړې بیا زه نه خوشحاله یم تر تا په کوره زړه خواړه مې پخ کړي دي. او که نه بیا هغه پوهېږي چې دا سړی 4 ساعت لوبیا خوري مور د دونه ډېر لذت وړي چې اولاد یې هغه خواړه چې د دې خوښي مور ورته جوړ کړي او داسې او اولاد چې څومره خوشحاله وي په ژوند کې او دغو ارزوګانې برآورده شي مور هم دومره ورته خوشحاله وي. بېشکه مور خو مور ده. بېشکه نو همدغې لپاره دغه څوک چې اشپز وي هغه هم لږ زره سړي باندې ګران وي که نه خو زموږ اشپز داسې ماته خوږ لګېږي زه ورته داسې چې ګورم فکر کوم چې لبلبو دی ما ته داسې ښکاري چې داسې معلومېږي چې ډېر زیات وږی شوی دی. پامیر جان باندې زه هسې ګران یم او دا خبره یې رښتیا ده کله کله مورجانې ورته زنګ وایي چې شی تیار کړه چې شی خورئ او کله چې موټر کې ځو او وکیله صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست زه یو پوښتنه لرم که پامیر جان دا خو ډېره لویه خبره ده قربان ته پوښتنه وکړه چې زه وګورم چې څه پوښتنه کوې. دا ما پوښتنه کوله چې تاسو عالي تحصیلات دلته په افغانستان کې کړي که بیرون د ما خپله ماستري دلته اخیستې ده او نور تحصیلات مې هم په خپله رشته کې په امریکا کې کړي. نام خدا ښه مننه. نو زه به داسې وکړم چې ډوډۍ چې آماده شي تر څو چې ډوډۍ آماده کېږي فکر کوم چې لنډه دمه لرو دمې ته به لاړ شو خو مخکې له دې نه له میرمن وردګ نه به زه یوه نړۍ مننه وکړم له دې چې راغله نن خپرونه زموږ نور هم ښکلې کړله دا خپرونه نن په میرمن وردګ باندې دومره ښکلې شوه او وروسته له دې نه هم غواړو چې همداسې ښکلې پاتې شي. تاسو نه یوه نړۍ مننه ډېر ښه راغلی تاسو د ژوندي اوسېږئ. نو درنو دوستانو میرمن وردګ له موږ نه ځي زما زړه خو نه دی زما هېڅ زړه نه ده چې دوی لاړ شي ما غوښتل چې تر پایه پورې له ما سره پاتې شي خو داسې نور میلمانه هم لرو غواړو چې هغوی هم په خپرونه کې ولرو داسې ښکلي ښکلي ځوانان غواړو چې وروسته له دې نه ډېر خلک به راځي تاسو منتظر پاتې شئ دا خپرونه هم نوې کېږي. زما ورور ډوډۍ لږ زر پخه کړه چې وردګ صاحب هم کار لري چې روانه ده او بل دا چې جان بیخي اماله ده خیر نو زه کوشش کوم چې یوه لنډه دمه ځان سره واخلم دمه وګورئ بیرته ژر راګرځو له ما سره پاتې شئ په خپرونه کې یو سینماګر ډېر خطرناک سړی دی زود دمې ته. سجده مینه جنون یا سکون ډېر ښه راغلی تاسو د لمر ماښام په ژوندۍ بڼه ګورئ په هر ځای کې چې یاستئ مسافرونو ته هم سلام ټول لیدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم او هیله مند یم چې ټول روغ رمټ اوسېږئ. خواړه آماده کېدو کې دي چای هم نامخدا تفت آهسته آهسته جګېږي ډېر خوندور تفت لري او خوند یې هم همداسې دی. ما سره داسې یو میلمه په خپرونه کې دی چې په لومړي ځل کې زما په خپرونه کې او زموږ په ټلویزیون کې ستاسو په ټلویزیون کې راغلی دی میلمه دی له موږ سره او زه غواړم تاسو به لیدلی په لونګ کې تاسو ولید همدا اوس چې څوک را سره ناست و یو خوندور انسان دی ډېر ښه سړی دی ما سره ډېر زه دې سره مینه لرم دا ما سره او دغه یو هغه چې ما وویلی یو ډیالوګ دا زما نه و دا د دې د فلم و. تلاش صاحب ډېر ښه راغلی خوشحاله یم چې نن په خپرونه کې له ما سره او نه پوهېږم چې ستا خوشحالي څومره ژوندی اوسې بس خوشحالیان یو خو دا و چې په لومړي ځل د خپرونې ته راغلم او هغه خوشحالیان دوه چنده شو ځکه چې ته مې ولیدلی ډېره موده وروسته دا ډېر ښه زیری و زما دپاره بیا هم ټولو لیدونکو ته د لمر ماښام خپرونې لیدونکو ته او د لمر تلویزیون لیدونکو ته ټول ته سلامونه مې کیلې وړاندې کوم. مننه. نو ډېر خوشحاله شوم او چې زه له تاسو سره نن په خپرونه کې یم او په لومړي سر کې تاسو راغلئ زما خپرونه ته دا ماته د ویاړ ځای دی او ډېر خوشحاله یم. نو ملګرو ویل چې ټریلر د فلم فکر کوم چې آماده ده او ستاسو دغه فیسبوک کې هم تاسو یاستئ ملګري ګوري تاسو همدا اوس او هغوی ځینې پوښتنې کړي دي هغه به هم لرو په خپرونه کې. نو دغه فلم تاسو کله شروع کړو زه هېڅ خبر نه یم وروره یو دفعه ومې وویلې چې وروره مونږ کاسټینګ کوو د مرکزي رولونو لپاره که وروره راتللی شي خو راشه بیا ما درته یو بهانه کوله دلته خو ما نه پرېږدي که نه چې زه راشم بس دا فلم نه دوه خبرې دي وزن ته نه زیاتې او ګیره او برېت دا دومره ګیره او دومره ویښته او دې حالت ته مطلب اولین کس یم چې وزن مې زیات کړی زه کوشش کوم چې دا فلم له تا نه واخلم ښه یو کار خو کومه دغه فلم د کله شروع کړو څنګه دې داسې فلم ته هڅه وکړه چې جوړ کړي چا در سره همکاري وکړله جیب دې ستا خالي شو که د کوم بل چا خالي مننه جیب خو اکثر زموږ خپله خالي کېږي او فلم تقریبا 2 کاله کېږي چې پې کار کومه تقریبا اوس هم لږ ډېر کار پکې پاتې ده ایډیټینګ
برخه کې او 2 کاله د هغې نه مخکې مې په سکرپټ باندې کار شروع کړی او ما او سمیع الله یوسفزی په ګډه م لیکلی ده دا فلم. نو یو ښه معیاري کار دپاره هغه دپاره سفر او لوکیشنونه او هر څه م نظر کې نیولی او د هغه افغانان چې مثال اکثر به د بالخصوص د پښتو فلمونو نه چې ګلامند چې مطلب د پښتو فلم جوړیږي اکثره چون دغه د پاکستان مبتذل پښتو فلمونه به راتله دلته هغه اخلاقي و دغه د لحاظ هم دومره برابر نه نو موږ همیشه د پردي کلتور تر یرغل لاندې یو نو دغه مسایل مې نظر کې ونیو او داسې یو فلم ده دا چې انشاءالله دا به یو پولي د بالخصوص د هغه طبقې ترمنځ چې مثال هغوی دغه سینما هنر نه خوښوي نو دا فلم به انشاءالله دې کې د لمونځ د اودس ډېر داسې هغه اکثر فلمونو کې دغه اسلامي جنبې ته ډېر منفي اړخ ورکوي څنګه را روان دغه کې نو ما کوشش کړی ده چې هغه مثبت کوم چې اصلي د اسلام مونږ ته چې کوم هغه کلتور چې افغاني کلتور ده هغه افغاني کلتور دی دا دواړه شیان پکې خلکو ته وښایي دا مو ډېر ښه کار کړی. تاسو به یو ډېر ښایسته کومنټ ما ته همدغه غړی راغی یو چا لیکلی دي چې نه پوهېږم لاړه رانه ورک شو ویلي و چې زه ډېر وخت کېږي چې تاسو خو دلاسئ چې زه ګورم چې دوی هغه کوي ویښته ډېر پرېښي دي ږیره ډېره پرېښې ده او دا څه خبره ده. نو اوس زه پوه شوم چې تاسو د دغه فلم لپاره څومره ځان یعنې تېر شوئ خپل د ښکلا نه خپل د هغه نه دومره ږیره مې پرېښودله ویښته مې بیا هم ډېر ښکلي ښکاري. وزن مې هم زیات کړی و ما 2 فلمونه یو جرګه و چې هغه د استرالیا هېواد د خوا نه جوړ شوی و ریټرن ټو قندهار یې نوم و بیا یې نوم یې بدل کړه پښتو د جرګه نو هغه هم آسکر ایوارډ ته سږ کال یې د استرالیا نه کاندید و نو هلته یې ډېرې جایزې واخیسته خو آسکر کې زه غواړم چې دغه جایزې د لږ لږ ما سره تقسیم کړي او خلکو سره به هم تقسیموو خلکو ته لیدونکو تاسو سره هم کوشش کوو چې تقسیم کړو. پوهېږې زه مخکې له دې نه چې دمې ته لاړ شم دمې نه چې بیرته راغلم یو سوال تا نه کومه خو اوس نه کومه هغه پرېږدم د دمې نه چې بیرته راغلم لیدونکو تاسو هم پاتې شئ ډېر یو جالبه سوال ده چې زما هېر نه شي زه غواړم چې دا ولیکوه چې څه مې غوښتل ووایم او دغه دی زه دومره یو خراب ذهن لرم نه پوهېږم بابا څه شوي دي یا داسې وشو چې وردګ صاحب زما فکر ځان سره ویوړه دا ما لرو بېرته چې راګرځول موږ سره پاتې شي په لمر ماښام کې. بیا هم ښه راغلی درنو دوستانو تاسو د لمر ماښام په ژوندۍ بڼه ګورئ زه غواړم چې راشم یو دفعه د لمر کور حویلۍ ته راشم بیا لاړ شم اشپزخانې ته وګورم چې دا ملګری ماته چای راکوي که نه ډېر خوندور چای تا جوړ کړی که بل چا نه ما جوړ کړی دی څوک نه جوړوي دلته دا په دې معنا ده چې نن په خپرونه کې ښکلي ښکلي میلمانه دي او چای هم دې لپاره ډېر خوندور راغلی دی زه په دې باور لرم هلته څومره ښکلی ښکارم زه ما هم دلته نه پرېږدئ خو ښه لیدونکو تاسو به زه پوهېږم چې دې ته منتظر یاستئ چې دا ډوډۍ څنګه نه تیارېږي که نه ښه ته هم راغلې دا چې ګوره دغسې هر رقم شیان ګوري بیا موږ د بیخي نظر لاندې نه ښه زه غواړم چې نه هیله کومه ډوډۍ نه خو ته راته ښې خو لږ چشمک پکې تلاش صاحب ما څه شی غوښته چې ووایم تا ته مخکې له دې چې خپرونې ته راشي چیرې وې څه شي دې کول په څه باندې بوخت وې زه داسې خبره شوم چې ته یو ځای کې وې چې شیر لالا دا سړی مخکې دې نه چې خپرونې ته راشي یو ځای کې ډېر مصروفه و په کار خپل کار کې او کوم نوی کار دی ډېر قوي کار دی خو داسې ده چې کار ډېر قوي دی بیا به انشاءالله د بل وخت به وایم په دې چې اجازت نه لرم د ویلو خو مقصد د شوټینګ کې مصروف یم ډېر سخت دا 2-3 میاشتې کېږي ډېر سخت مصروف یم غټه پروژه ده نو انشاءالله دا به ډېر ښه کار دا و چې یو ځلې که نه راوځي دغه موږ کار خلک وګوري نو اوس یې دې دپاره نه او دا یې په دې داسې ویلې چې موږ تاسو لیدونکي ټول ورته منتظر پاتې شي دا زه پوهېږم دې سړي باندې یو زیری یو وخت کې یو زیری دا ده چې مثال سجده ټیزر خلکو ولیده لیدونکو او یو دا چې پامیر لمر ماښام ته راغلی او درېیم چې زه راغلم نو تلاش صاحب دا راته ووایه یاره یو پوښتنه به زه ته یو پوښتنه وکړه یو پوښتنه حق لري ښه ډېر نه ډېر خو بیا د اشپزخانې ته لېږه ولې چې په کم نقش کې ډېر د زړه دا کار کې کوم یو کې ډېر خوشحاله یي والله زه خو چې هر نقش بس ما ته
مطلب یو لوبغاړي ته دا یو نقش مشکل نه ځان د ګیر کې ورکړه وروره اوس به زه داسې یو کار کوم چې یو نقش به کار کوو صحیح دی آماده یې شیره ته آماده یې مونږ خو آماده یو ورور داسې دی چې ډوډۍ تیاره کېږي دا پلار دی تیز وي نو زه نه پوهېږم چې د دسترخوان په سر باندې څه کېږي دا تا ته څه وایي او ته د دې په جواب کې چې وایي زه دا نه وایم صرف همدومره دا د زوی شو تی پلار یې هغه اشپزخانه ده عادي راوړه که نه ډوډۍ نن دی ادې نشته دادا دی نن ادې دې نشته نه ګوري کور کې ادې دې کومه ده نشته نن دی دادا دی راوړه ډوډۍ راوړه که نه ډوډۍ که نه درس و سبق هم ووایه که نه ټول ورځ دادا هره ورځ دغه لګیا یم پوه شې څومره درس ویم خلکو چې خلاص کړي یم دا اوس اوزګار ګرځي کومه ده چې اوزګار ګرځي خلک چې خلاص کړي دغسې خپرونې چلوي تا غوندې خو هسې وخت نه ضایع کوي ته ګوره ته چېشته راغلی دلته د دې به قسمت پاسېدلی دادا اوس هر چې ته لاړ شې واسطې په کار پسې ورک شه پسې اما مکتب کې دې نقل کوو هر وخت پاچه کې دې صفر ته نه خو زه نه کوم ټول هلکان نقل کوي د وزیرانو زامنې کوي د وکیلانو زامنې کوي زه خو یو غریب یم دا نقل ول کېږي پوښتنه وکړې نه تلاش صاحب وایي دا نقل ولې کېږي باسې ده نو ټول خپرونه اوس په دې تمثیل کې مه تېروه وروره دادا اخري دې ورته دا نقل خو ښه ده اوس حید روزن خبره پیسې ورکړه پوه شي ټول څورته یې پرچه ته صرافۍ کې حل کېږي ته راغلی دغه خبره لږ خطرناک زه غواړم چې یو نوی فلم راغلی دی هالیوډ کې زه پوهېږم چې ته په دغه برخه کې ډېر معلومات لري خو زه غواړم چې لږ څه درته ووایم او نه پوهېږم چې ستا په یاد دي که نه او د اشپزخانې خوا نه هم ښایسته بوی راځي هم ښې او ښایسته غږ راځي یو فلم چې once upon a time in Hollywood یو وخت په هالیوډ کې دغه فلم راځي دغه فلم جرمي فلم دی داسې لږ خطرناک فلم دی هم جرمي دی هم کومیډي دی نو موږ ورته منتظر یو چې دغه فلم کله راځي په دغه فلم کې لیناردو دیکاپریو او همدارنګه څه ورته وایي براد پیټ هم شته دی پکې او دغه فلم فکر کوم چې دغه دوه نفره چې دي دا دوه کسان چې مرکزي رولونه لوبولي دي دوی ډېر مشهور هم دي او حتی اسکار جایزې ته دوی خلک رسېدلي دي لکه څنګه چې تا مخکې ویل چې ستا فلم کیدای شي لاړ شي یا ویې نه ګټه اوس خبره داسې ده که نه چې مونږ ته د نورو ښکار یې خپل نشو کتی مطلب اکثر خلک زمونږ همداسې دي که نه ځینې وخت اوس ګوره دا چاته هېڅ معلومات نشته ده چې زمونږ فلم تللی هلته اوس زه ورته وایم چې زموږ خوږو لیدونکو داخلي او خارجي مسافرینو او خپل وطندارانو ډېر کلک غوږ واورئ دا چې وروسته له دې په لمر ماښام کې موږ خپل خلک غواړو خپل خلک تشویقوو خو پرته له دې نه کېږي چې موږ بیروني خلک هیر کړو که نه هغوی سره باید یو رابطه ولرو نو دوستانو دغه فلم په 26 د جولای کې راځي بازار ته دې فلم ته زه منتظر یم د دې سړي چې دا ډېر یو لایقه سړی دی تلاش د دې فلم د هم زه منتظر یم تاسو هم ورته منتظر پاتې شئ دا فلم به حتما ګورئ او زه هم ورته تا کوم فلم راوړی امیر جانه څنګه چې تلاش صاحب نوم تلاش د په واقعیت چې په هر کار پسې ډېر تلاش کوي زه به خپل هیوادوالو ته د بالیوډ د دنیا نه یو فلم معرفي کوم چې نوی راځي له خیره دا بالیوډ چېرته ده قربان نو بالیوډ خو لالا اوس اشپزخانه کې ده نو وروره دا د دې فلم نوم ده پی مودي ښه دا فلم سره کوم فلم دی او د دې فلم کیسه داسې ده چې دغه وزیر دغه نندرا مودي ده که چی ده د دې دا شپږ څلور شپېته کاله چې دغه کړی ده دغه د دې د ژوند دغه سفر باندې دا جوړ شوی دا فلم صحیح چې دې چی کارونه کړي او د دې هنرپیشه د دې فلم ویوک اوبرای ده که څه دغسې نظر نه څه شی ویوک اوبرای ته پرېږده څه شی ګوره ما یې جي ویلې که نه ویوک اوبرای د بهرني فلمونو خبره راغی دې سره سره یو بل فلم راغلی د کیسري چې افغانستان ته افغانانو ته او زموږ مذهب ته پکې توهین شوی خیر ګوره څومره ښه ده مطلب خلک په خپل مشرانو باندې فلم جوړوي په هغه حقیقتونو اتلانو باندې فلم جوړوي موږ دم په کار ده چې باید ملاتړ وشي چې موږ استعدادونه لرو افغانستان نو یو څه زه به وایم بل دا چې نریندرا مودي هغه کس چې یو وخت چای پلوره په بازار کې چای خرڅوه اوس هم یو ورور رکشا لري ډېر ښه حتی دا لومړی وزیر دی د هندوستان عمر لوی ملک دی ولې بیا هم
دا ورور یې چې کې رکشا چلوي دلته ورور رئیس نانی زوی بیا په زری کې ګرځي دا څنګه حساب دا ورور موږ لیونی کو افغانستان قربان دي شمه زه یوه نړۍ مننه کوم له تا نه چې ته خپل خلکو لپاره کار کوې دا د ډېر لوی کار د ژوند مننه کوم او هر کله راشي د شعري خبره خوشحاله شوم چې نن مې خپرونکي ولیدل ډېر ښه راغلی همداسې مننه کوم شعرجان بخښنه د غواړم ما دې ورسره بیخي ستړي پېښې ونه کړه دا سړی نو راغلی نو پوهېږې ښه نړۍ مننه له تاسو نه مننه درنو دوستانو یوه لنډه دمه لرو راسره پاتې شئ خدای پاماني کوو زه نشم کولی خدای ښه شپه ولرئ د خدای پامان تر بیا لمر ماښام مه هېروئ له ما سره پاتې شئ او سبا به بېرته راګرځم له تاسو سره به یم نو اوس ښه شپه د خدای پامان